How are you؟ ته څنګه یې؟ کله چې هم څوک درنه دا پوښتنه وکړي نو ته کولی شې د خپل ذهني حالت مطابق جواب ورکړي. لکه مثال چې زه ورته وایم زه ښه یم نو په کومه طریقه ورته ویلی شو؟ I'm doing great. I'm doing great. یعنی زه ښه یم. دویم I'm pretty good. I'm pretty good. دریم I'm just perfect. I'm just perfect. دا درې واړه یو معنا ورکوي یعنی زه ښه یم. کله چې ورته وې ګزاره کوم اکثر موږ نه څوک پوښتنه وکړي څنګه یې موږ ورته وایو ګزاره کوم نو دا درې واړه معنا هم دا دی. I'm not bad. I'm not bad. دویم I can't complain. I can't complain. یعنی شکایت نشم کولی یعنی ګزاره کوم. دریم not too shabby. دریم not too shabby. shabby ویل کېږي یو څیز ډېر کار شوی استعمال شوی یا اخري سټیج ته رسېدلي ټایم کې shabby ورته ویل کېږي. او کله چې ورته وایي زه ښه نه یم نو څنګه ویلی شي؟ لومړی I'm a bit down. I'm a bit down یعنی زه ښه نه یم. معنی یې دا ده یعنی زه یو څه ښکته یم یعنی انرژي مې لو ده ښکته ده. دویم I'm not good. I'm not good. دریم I'm feeling pretty low. I'm feeling pretty low. یعنی انرژي مې ښه نه ده ډېر زیات کمزور احساس کوم ډېر زیات لو یم یعنی بیټري مې ډاون ده بیټریا کې نشته چارج نو ویلی شي I'm feeling pretty low. تاسې کولی شئ چې how are you یعنې ته څنګه یې هغې ته د خپل طریقې مطابق خپل انرژي مطابق جوابونه ورکړئ یعنی ګزاره کوم زه ښه نه یم او ښه یم.